درنو دوستانو سلام مینا احترامات می قبول کړئ. تاسو سره یو ډیره افسوسناک ویډیو شریکوم. په دې ویډیو کې دا تفصیل درکوم چې نقیب مسعود په کومه طریقه باندې وژل شوی و. ډیره موده پس د هغه یو داسې ویډیو په لاس راغلی دا چې تاسو یو ګورئ نو یقینا چې تاسو به هم ډیر زیات خفه شئ او افسوس وکړئ چې هغه سره څومره ظلم شوی و. نقیب مسعود چې هغه د یو سوچ د لارې کراچۍ ته تللی او غوښتل چې په کراچۍ کې مزدوري وکړي او یو ښه ژوند تیر کړي، خپله کورنۍ هم ځان پسې بوځي، خو د هغه چې دغه خوبونه سر ته ونه رسېدل، دغه خوبونه رښتیا نشول او د هغه مرګ په یو داسې افسوسناک حادثه کې وشو، یو داسې افسوسناک واقعیا او یو داسې دردونکي حالت هغه ته جوړ شو چې هغه په ډیر بې دردۍ باندې ووژل شو. هغه چې د پولیس په مقابله کې د راو انوار د خوا وژل شوی او بیا هغه وژل کېدو ته داسې نوم ورکړل شو چې ګینې هغه د دې پولیسو د دې سټیټ خلاف او هغه دهشتګردي خوروله، نو په دې وجه باندې هغه وژل شو. خو د هغه میرمنې، د هغه کورنۍ او د هغه مور پلار د هغوی د خولې دغه خبرې دي چې هغوی ویل چې هغه د خپل مزدورۍ لپاره کراچۍ ته تللی و، چې په کراچۍ کې د تره کور هم او هغه دا غوښتل چې د هر څه حالات سم شي، هغه ځان سره خپله کورنۍ هم بوځي او په کراچۍ کې آرام او سکون سره ژوند تیر کړي. خو هغه چې کله کراچۍ ته لاړو نو هغه ته داسې دردونکي حالات راپېښ شول او چې کله هغه ووژل شو بیا هم د هغه د مړي معلومات نه کېدل او پته یې نه لګېدله چې هغه بیا ډېرې ورځې پس هلته پیدا شو او بیا وویل شو چې هغه پولیس مقابله کې وژل شوی دی او په هغه باندې د ترهګر نوم کېښودل شو. د هغه کورنۍ ډیره زیاته په تکلیف وه، مور او پلار یې ډیر زیات په دردونکي حالت کې وو، میرمن یې هم په ډیر دردونکي حالت کې وه، پلار یې د هغه مقدمه ډیره زیاته مخکې بوتلله خو نور یې نشو کولی ځکه چې هغه سره کوم کسان ولاړو هغوی ترېنه هم لاسونه واخیستل، نو بیا هغه مجبوره شو چې د هغه مقدمې نه په شا شو او هغه غریب هم یوه ورځ په خپل مرګ باندې مړ شو. دردونکي داستان او دردونکي ویډیو وه. قدرمنو دوستانو، یقینا چې هغه سره ډیر ظلم شوی دی. الله تعالی نه به دعا کوو چې هغه ته دې بهتره جنتونه پاک رب ورکړي او داسې ظالمانو ته به خیرې کوو چې الله تعالی دې خپل انجام ته ورسوي، کوم چې د نقیب مسعود په شانتې بې ګناه ځوانان وژني.